رسنۍ او ځوانان باید د ټولنې په ذهنیت جوړونه او مثبت بدلون کې فعاله ونډه واخلي. لغمان والی محمد آصف نن د لغمان او ننګرهار ولایتونو د یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو سره د خپل کار په دفتر کې د لیدنې پر مهال وویل چې د هیواد اوسنیو حالاتو ته په کتو او له دغه ناورینه د وتلو په خاطر رسنۍ او ځوانان باید د ټولنې په ذهنیت جوړونه او دا غرض د مثبت بدلون پر لور د ټولنې د افرادو په سوق کولو کې فعاله ونډه واخلي او هغه کسان وژغوري چې منفي فکر لري او د ټولنې د تباهي سبب ګرځي. ښاغلي ننګ د یادو ولایتونو له راغلو ځوانانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اوس تر بل هر وخت د ټولنې پر وړاندې د ځوانانو مسؤلیتونه ډیر زیات دي او باید چې ځوانان د دې هیواد د روښانه راتلونکي لپاره دغه ستر مسؤلیت ته په پوره عزم اوږه ورکړي. لغمان والی وویل خوښ دی چې د ټولنې بیلابیل قشرونه ورسره د خراغلاس ترڅنګ خپل غوښتنې نظریات او وړاندیزونه هم شریکوي. نوموړي زیاته کړه چې دا کوم تشریفات نه بلکې دا په حقیقت کې د یو مسؤل کس متوجه کول دي خپل مسؤلیتونو ته. په دغه لیدنه کې د ننګرهار د ځوانانو او مدني فعالانو په استازي په ختیځ زون کې د متحد ملت ګوند مسؤل لایق غم شریک او د ننګرهار د ویخو ځوانانو د ټولنې مشر حاجی عزیز خوګیانی او همدارنګه له لغمان څخه د ځوانانو روزنیز پارلمان استازي حنیف الله غمخور پشئی په وار سره په خپل خبرو کې د پوهنې وزارت د مرستيال او له هغه وروسته د فرا ولایت د والی په توګه د لغمان والی هر اړخیزي کړنې د قدر وړ یاد کړي او تمه څرګنده کړه چې د لغمان ولسونو ته هم د خپل ماموریت پر مهال نستړي کېدونکي خدمتونه وکړي. راغلو ځوانانو په خپل خبرو کې لغمان والی ته د هر اړخیزي همکاري د ډاټ ورکولو ترڅنګ له نوموړي وغوښتل سو په لغمان کې د ځوانانو د فکری ودې لپاره داسې ستر کارونه ترسره کړي چې د پر همیشه د خلکو په زړونو کې اوسېږي. په پای کې د متحد ملت ګوند له لوري د حنیف الله غمخور پشئی او د لغمان د ملي بس امیر انجنیر نذیر احمد لپاره د ځوانانو په برخه کې د نستړي کېدونکو هلو ځلو لامل برابر شوي ستاینلیکونه هم د لغمان والی پښتون کې ورکړل شول.